یو اخري واقعه تاسو ذکر کوم د امام رازي رحمت الله علیه. هغه ډیر زیات په تکلیف باندې علم زده کو، ډیر زیات په تکلیف باندې دا یو نوم هغه جوړ شو په معاشره کې. ډیر لوی انسان، ډیر عجیبه او ډیر په سختو باندې. امام رازي صاحب وایي چې زموږ په زړه کې تکبر رانه پسې ووتو. لس کاله مې د الله جل شانه په جومات کې د هغه په کور کې مې جارو واله صفایي مې وکړه. الله زما د زړه نه تکبر لرې کړو، د قرآن مجید علم مې راله عاجزي قرآن مجید علم ملاویږي په څه باندې؟ په عاجزۍ باندې. الله تعالی د قرآن مجید فلسفه وایي. سورہ اعراف شد کې الله جل شانه فرمای سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. الله جل شانه فرمای کم خلق چې په ځمکه کې ناحق تکبر کوي دی مخونه به زه د قرآن مجید نه واړو، قرآن رانه زده نه کو، د قرآن مجید اصل علم بدیل نه ورکو. امام رازی تفسیر لیکلی شي په دې زمانه کې زول تفسیر نشم لیکلی، وجه څه تکبر دی. ځان لوی حسابول دي، زه عالم یم، زه چوت یم، زه مالدار یم، زه پلانکې یم، زه پلانکې یم، او خلکو ته سپک وګوري او د الله جل شانو قوانین لته ورکي. دې تکبر موږ تباہ او برباد کو، زموږ د زندګۍ دی ورانه. امام رازي رحمت الله علیه